د افغانستان برېښنا شرکت وایي د رغنیزو چارو بشپړتیا لپاره به وارداتي برېښنا لنډمهاله پرچاوي وي. دغه شرکت زیاتوي غواړي چې هیواد ته ازبکستان وارداتي 220 کیلو واټ برېښنا لیږد مزې کې یو لړ رغنیزې چارې بشپړې کړي، خو ژمي کې د ناڅاپي پیښو مخنیوی وسي. دغه شرکت وایي له همدې امله به د پلازمینې کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزني ولایتونو او د بغلان ولایت یو شمېر ساحو برېښنا د جمعې په ورځ د سهار له 7 بجو د ورځې تر پایه پورې پرې وي. په کابل کې د امام ابو حنیفه څو ورځنی ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون پرانیستل سو. چارواکي وایي کابل کې د نړیوال نندارتون په مرکز کې د امام ابو حنیفه لومړنی ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون د څه باندې 600 کورنیو او بهرنیو شرکتونو په ګډون پرانیستل سو. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ازادي رادیو د FM څپو خپرونې بندې سوې. باختر خبري اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو د څارنې ریاست له قوله لیکلي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د ژورنالیستیکي اصولو څخه د سرغړونې او یو طرفه خپرونو له امله د FM پر څپه د ازادي رادیو نشرات بند کړل سول. د ازادي رادیو د نشراتو مدیریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. توماس ویست نن جاپان، هند او عربي متحده اماراتو ته د افغانستان په تړاو خپل 8 ورځنی سفر پیلوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست نن جاپان، هند، عربي متحده اماراتو ته خپل 8 ورځنی سفر پیلوي. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ډسمبر له 1 تر 8 نیټې پورې به په خپل دغه سفر کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وکړي. پاکستان کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 9 کان کیندونکي وژل سوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه د اورکسیو په سیمه کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 9 کان کیندونکي وژل سوي دي. د څېړنو یوې ډلې ویلي چې په کان کې چاودنه د پرون د ګازو د راټولېدو له کبله رامنځته سوې ده.